بسم الله الرحمن الرحیم سورة المؤمنون مکی سورت ده او یو سلو اتل سیاتون لري او شپږ رکوګان لري. مخکې سورت سره ربط ښکارا ده. مخکې سوره حج کې الله بیان د دیو کس تحریم د غیر الله او بغیر الله دواړه ناروا دي او په دې ځای کې بیا مسله بیان کړه. مخکې یو زلزلہ را روانه ده. ان زلزلة الساعه شیء عظیم، لوی زلزلہ را روانه ده او دې صورت کې الله بیان کوي قد افلح المؤمنون، دې زلزلې نه بچ دي مؤمنان. مخکې صورت کې الله بیان وکړ زلزلہ را روانه ده او دې صورت کې الله مسله بیانې چې دې زلزلې نه مؤمنان بچ دي. حالت فرشی کې دا سورته مؤمنون چې کوم ده دا په حالت فرشی کې یوستم ده، یوستم سورته ده حالت فرشی کې او ربط هم دغه اوس دغه مخکاره ربط دغه د مخکې زلزلہ او دلته چې کوم ده هغه بیان د بچ کېدو بیانېږي، اسباب د بچ کېدو بیانېږي. حالت فرشی کې درويستم ده او حالت عرشی کې سلور اویم سورت ده. سوره مومنون حالت فرشی کې درويستم او حالت عرشی کې سلور اویم درې اویا سورتونه دینه مخ کې راغلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، فتحقیق سره کامیاب دي مؤمنان. او مؤمنان څوک دي؟ اوصاف عشره الذين هم في صلاتهم خاشعون، هغه خلک چې هغه په منځونو کې خشوع کوي، عاجزي کوي. ابن عباس سبزکه لیکلي دي سره په یدین نه دي په کار مانځه کې، ځکه هغه سره خشوع ختميږي. تفسیر ابن عباس هغه لیکلي خاشعون لاندې بعدم ترک رفع الیدین، څومره سمانځه کې ساکن ولاړې حضور قلب او توجه او عاجزي به الله جل جلاله ته کافی راځي. الذين دا هغه خلق دي هم عن اللغو معرضون، سی بے فائدې خبر او بے فائدې کار نه اعراض کوي. والذین دا هغه کسان دي هم للزکات فاعلون، چې زکات ورکي ورته. للزکات فاعلون زکات ورکي، دا نو ویل چې زکات ورکي، زکات کار کوي، مطلب دا د کار کوي د زکات. ابن عباس لیکلی دی لا اله الا الله کلمه وای، ځکه سورت مکی ده او مکه کې زکات نو مدینه کې راغله ده. والذین هم لفروجهم حافظون، هغه کسان چې هغه د خپل فرجونو حفاظت کوي، فرجونو حفاظت کوي. الا علی ازواجهم، منګر په بیبیانو باندې او ما ملکت ایمانهم، هغه چې مالکان خلاصونه داغي فانهم غیر ملومین، دی به ملامت کولای نسی. حسن بصری لیکلی په شیعاګانو رد ده لا يعار الفرج، لا يعار الفرج. هغه متعه کوي یو څه ټیم د پاره نکاح کوي، نو هغه نکاح دلته باطل وسو کنه. امام مالک ته هدايي مولا نسبت کړو، مخکیم جواب کړی دا. هغه نه امام مالک مراد نه ده، مالک ابن سنان رافضی مراد ده. هغه امام مالک کلاس پیلو تیر سوی ده. متعه صيغه ناروا ده، زنا ده، کارا بارا زنا ده. نکاح موقت باطل ده عند الاحناف. حسن بصری بصره عراقی ورته شیعاګانو ترجمه کوله، نو په دې ځای کې داسې ترجمه وکړه ولا يعار الفرج، او بیا ویل يجوز استعمال الفرج بطريقين، اما بالنکاح و اما بالرقیه، واما ما سوى ذلك فهو زنا. هغه بیا زنا ده، نعوذ بالله من ذلك.
الا علی ازواج مگر پدی بیان او ما ملکت ایمانهم هغه چې مالکان خلاصونه داغي فانهم غیر ملومین بیا بدی ملامت کولای نسی فمن بتغا وراء ذلك چا سے طلب کما سوا د دین فاولائک هم العادون دې تجاوز کوون کی دي د حلال نه حرام وتا الیکا فمن ابتغى وراء ذلك کې استمناء باليد محناف داخله کړه څه شي استمناء باليد شابس والذین هم لاماناتهم هغه کسان چې امانتونو وعدو لحاظ کوي والذین هم علی صلاتهم یحافظون هغه کسان چې په منځونو حفاظت کوي اداء و جماعتا اولئک هم الوارثون دا کسان وارثان دي الذين يرثون الفردوس دی بس کم د جنت فردوس میراث وړي او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي سی سوال کوي نو فردوس غواړي تمام جنتونو کې اعلی جنت ده هم فيها خالدون ولقد خلقنا الانسان اوس مخکې کمالات معنوي بیان سو اوس کمالات حسی بیانېږي علاقه کمالات معنوي سو سيزونه و المؤمنون کی ایمان فی صلاتهم خاشعون کی خشوع فی الصلاة او عن اللغو معرضون کی ترک اللغو للزکات کی اطاع زکات لفروجهم حافظون کی حفظ الفرج لاماناتهم کی حفظ الامانه او یحافظون کی حفاظت الصلاة سوسو الله تعالی وو کمالات حسیم بیانای ولقد خلقنا الانسان پتا کې سره من پیدا کړی د انسان من سلاله د سلالینا من طین د خټینا ثم جعلناه نطفه الله بیا منګه وګرځاو دلاره نطفه فی قرار مکین فاغذ محفوظ کې سدری پردو کې وا ثم خلقنا النطفه الله بیا من پیدا کړل نطفه علقه دم جامد ورته وای وینا کلاکا فخلقنا العلقه مزغه الله بیا معلقه مزغه کړل فخلقنا المزغه او مغرز ولا غ مزغه ستوي غوخه ټوټه عظام اډو کوي فکسونا العظام لحوا الله بیا مور واغست اډو کو ته غوخه ثم انشأناه خلقا آخر الله بیا مو پیدا ک په خلقیت آخر سره مخ کی جماد اوس انسان سره الکه مې بزی والا لیکلی و ماهیت کې تبدیل ناراضی راغی کرانه غي راغی فتبارك الله احسن الخالقین ورته الله تعالی خيسته درجات خلقیاتنا ثم انکم بعد ذلك لمیتون تاسو په پس د دین امړه کېږي نو متول کې تاسو لیکلی دي سمواقت بالله مې راول ان راول سره د دینه سمر نه انکار یو سړیم نه کوي ورته نزلت منزله الانکار فصار الكلام مطابقا لمقتضى الحال قاله التفتزاني في المطول ثم انکم یوم القیامت بیا پورز د قیامت باندې به تاسو چته گئی د قبرونو نا ولقد خلقنا فوقکم الله وای من پیدا کړی د پاس تاسو نه سبع طرائق او اسمانونه اسمان ته طرائق ولی ویلې لانه طریق الملائکه دا د ملائکه لارې دي مسلمان عمل په دلاره خيزي وما كنا عن الخلق غافلين او نه یو منګه د مخلوق نه غافلا وانزلنا من السماء ماء الله موږ را کته کو د اسمان نوب
بقدرین په خپل اندازه باندې بقدرین په خپل اندازه باندې فاسکناه فی الارض الله به منګه وسو پس اسمکه کې وان علی ذهاب به لقادرون او منګه پتللو د دیو باندې قادر یو فانشأنا لكم به او راو چتو پاغه سره ماغونه د کجرونا واعناب د انګورونا لکم فیها فواکه پدې کې تاسو د پاره میوه ده او دین تاسو خوراک کوي او مثلا پکې کې ویل ده یو سړی قسم خوري لا اكل فاکهه میوه بنه خورم او اکل نخله چی خوړه کجوره یا انګور حانیس ده نه ځکه انګور او صورت وای دا کجوره دا میوه ده نه ځکه الله منها تاکلون ټکه راوسته وشجرتن انبتنا شجرتن الله منګش نکو اغه ونه تخرج من طور سیناء سیاغه راوجد د طور سیناء نه طور سیناء تم بوتو بدونه سیاغه پیدا کول کې په غوړو سره او ترکاری د پاره د خړون کې زيتون ورته وای طور سیناء زکه ویلې سی اول داونه دالته پیدا سوا او بیا نورو علاقو ته منتقل سوالا یا توری سینه زکه یاد که سدال تډیری کیږي سینا غیر منصرف ده یو تعریف ده یو تانیث ده وان لکم فی الانعام لعبرا الله استاسو د پاره په چار پیانو کې عبرت ده نسکه کوم من درس کو تاسو ته هغه سپګېړو د هغه کې دي ای لبن شوده ولکم فیها منافع کثیره او تاسو د پاره ډېر فائدې دي او دې نتا سو خوراک کوي وعليها وعلى الفلك تحملون او پدې باندې او پکشتي باندې په دریاب کې تاسو اوچتيږي ولقد ارسلنا نوح الک نوح علیہ السلام ولیات وخت کې کشتي ذکر سو کنه کشتي دي چاوا هغه مناسبت د وجنه د تذکرہ وکړه ولقد ارسلنا نوح الله موږ لګلو نوح علیہ السلام قوم ته طریقې تبلیغ فقال بيوله یا قوم او قوم عبادتک الى الله وحد الله ما لكم من اله غيره نستستاسو د پاره بل خدای افلا تتقون آیات سو تقوا نه کوي عبادت معنا دا چې په خدای په عقیده ساتي چې الله یو ده فقال الملأ الذين ویلا کسانو چې کفر کړو من قوم د قوم ددنا ما هذا الا بشر نددا منګر یو سړی ده یرید اراده لري اي تفضل علیکم چې پتا سو باندې ايت سیدا چې مشری حاصله کی پتا سو ولو شاء الله او که خوخوي الله ته ارسال د پیغمبر لا ارسلنا انزل ملائکه الله به ملائک را لګلیو ما سمعنا بهذا منګش ندي اوریدل ندي کړي په دې سره پی ابائنا الاولین په خوانو خلقو کې ان هو الا رجل دا یو سړی دا به جنہ دماغی توازن خراب ده جنہ معنا څه دماغی توازن او دلیونی سړی عمر کمی فتربصوا به حتا هنا تاسو انتظار کوي تر یو ټیم ځکه ونه سړی زر مړ کیږي قال ورته ویل نو علی السلام ربي او رب سما امدادو کې په سبب د هغه چاغې تکذیب کوي من وحی وکړه د تاسو کېشته جوړه کا به اعیننا بمیر انا زمن په نگرانی کې او زمن په وحی باندې فاذا جاء امرنا چکل راسی عذاب وفارت تنور او تنور خټ کېږي او بیا سوار کپاږي کې هر جوړه دو لبقاء النسل واهلك آدم فسفارك الا من سبق او آل سوکو اتکسانو درې زمن یو خزا ایو سو نور اتکسو یو دای
الا من سبق علیه القول هغه چې ثابتې پاغه باندې قول د دې د طرفنا او خطاب مکو ما سره فبارد هغه کسانو کې چې ظلم کړی دا دی بغیر کیږي فایز استویت کله ست برابر سپور سوی تو او هغه سکشتي کړي فقل بیا وایا الحمدلله الذي سنا صفات ذات د پاره ده نجانا سنجات راکه مونږه من القوم الظالمین د قوم ظالمانو نه او بیا دا وای دا کلی دعا ده روایت کې راځي چې کوم یو سړی یو کلی تزین آشنا زیتا او دا دعای ویل الله تعالی به الته انتهایی خیسته مرګري ورته پیدا کی وقر ربي ورتوا وربا انزلني منزلا مبارکا الله ما نازل کې په انزال مبارکا سره مصدر میمی ترجمه وکړه وانت خير المنزلين الله تغور نازلون کې پدې کې دلایل دي وان كنا لمبتلين او خامخا منګه امتحان کوون کیو او بیا مو پیدا کپس دا غینه قرن اخرین او راو ملګه پاغه کې پیغمبر ان عبد الله عبادت کوي د الله نستما سوا د تاسو لپاره غیر د الله نه بل خدای افلا تتقون آیات سوال تقوا نه کوي وقال الملأ من قومه وير هغه سردارانو د قوم ددنه هغه کسان چې کفر کړو او تکذیب کړو په ملاقات د آخرت واطرفناهم وانعمناهم او ما نعمتونه ور کړیو هغه ته پسون د دنیا کې سیویلې ما هاذا الا بشر مثلکم دا مقوله ده نه دا یو بشر د منګر تاسو غونتا یاکلوا مما تاکلون منه خوراکي هغه سیاغه کوي او خوراک څکی هغه چې تاسو یې کوي ولا ان اطعتم بشرا او کتا سو تابعداري وکړه د یو بشر تاسو بم داسې خاسران یاستئ ایعدکم ایقول لكم آیا تاسو توای چې تاسو بملسئ او بیا خاورسئ بیا اډو کې سئ انکم مخرجون تاسو بزوندې کولای سئ هیهاتا اسم فعل ده بعودا ډیر لري ده لما توعدون چې وعده کولای سئ ان هي الا حیاتنا الدنیا نه دا حیات منګر ژوند د دنیا ده او ولا حیات غیرها د بل حیات تصورم نشتا نموتو منګړه کیګو او من ژوند کیګو وما نحن بمبعوثین ابو حنیفه په بصره کې مناظره کړو د هریانو سره ان هو الا رجل نه دا یو سړی د ستړي په الله باندې کذب دروغ او منګه ایمان نه راوړو دته او بیا د ویلو را بزما امدادو کې بما کذبون هغه چې تکذیب زما کوي قال ورته ویل د عما قليل عما ډیر نزدینا لا يصبحن نادمین هغه به پیغمانه فاخذتهم الصيحه ونول دلره چیغه په جبرئیل امین وکړه او دی جبرئیل امین په چیغه کې سوځول دي فجعلهم غصاء الله من خشاکو ګرځول رزا هلاکت قوم ظالمانو د پاره او بیا مو پیدا ک پس داغه نه قرون اخرین ما تسبقه من امه مخواله نه کی یوم دینټین او نورستواله کی ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا مراولګل پیغمبران تترا ابن عباس ترجمه کوي یتبع بعضهم بعضا یو بل پسې تترا په اصل کې وترا خلاف القياس اعلان پکې اوس او معنی د واحدن بعد واحدن پای در پای کلمہ جاء امه هر کله بسراغ یو امت رسولها پیغمبر داغه تکذیب وک من باور پسې کبازه او به مګرزول عبرت هلاکت هغه قوم د پاره ایمان نه لري او بیا مراولګ موسی علی السلام هارون علی السلام فرعون ته الی فرعون ته
فاستكبروا تکبر وک استکبار هغه کس ته ویل کیږي چې د ځان مطابق غټ سوچ لري چې زه یم بس زه یم په مصر کې به د سړی ته مستكبر ویل مستكبر او په دلته کې پیکی کې ورته سوای خانان سورته وای خانان پنجاب کې سورته وای چودریان سورته وای سن کې سورته وای وډیران سورته وای وډیران بلوچستان کې سورته وای وای کنه سرداران افغانستان کې سورته وای ملکان دا د قران کریم اصطلاحات دي فاستكبروا تکبر وکړه نو د مصر په لغت کې دغه سړی ته سوای مستكبر شابس دا اصطلاحات د کول غواړي مرګریا وکانو قوما عالین او هغه قوم چې کوم د عالین متکبره فقالوا بهولی انو امنو ایمنګ ایمان راوړو انو امنو ثم ارسلنا بامراولګ موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام بیااتنا پایاتونو سره وسلطان مبین او په قوت ښکارا سره سلطان نه مراد اتھارټي مبین معنا کلیر ما ته ګوره چې هغه اډنډه به سه خطا کړله د فرعون پوس پولیس انټيليجنس ټول به وتښتیدل جای بچاته پاتې سو موسی عليه السلام ته پاتې سو فقالوا بیا ویلې دا تصویر د استکبار ده آیا منګه ایمان راوړو یو بشرانو د فارا وقومهما لنا عابدون او زمنګ د دې قوم زمنګ غلامان پاتې سوي دي تکذیب یوک الله هلاکړه ولقد اتینا موسی الكتاب الله موږ ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب لعلهم يهتدون دې د پاره چې هغه عملو کې وجعلنا ابن مریم او موږ ګرځول ابن مریم او مور داغه آیاتن معجزه وګوره به پلار پیدا و اویناهما او دوالو ته مزور ک الی ربوتین ربوتا وذات قرارین چې خاوند قرار د معین چینو ده ربوا دا چینوټ کې زغپل تلم دي زیته او علاقه ده رب ورته وای رب مخ کې نومي او ربوا دې زینو مخ کې څه شو ربوا مولانا منصور احمد چینوټی رحمت الله علیه الله دې قبر منور کی او هغه لمرګ نه مخ کې شل منټه مخ کې هغه وصیت وکړ سیدی ربوا صاحب چناب نګری څه شي بی چناب ستدا جالت کنا چنوټ سره خوا کې دی بدالت نومي خو ربوا و عیسی علی السلام دالته مونږ پانسی کړه دا تم څه کړه د قیدانانو په پانسی کړه دا نه پانسی مانسی نستا او یا دوی به ویل دا تر روان ده مسیح موعود دلته ده نو الاغازه الله تعالی بدل کا غنوم بدل کا مولانا صاحب الله قبر منور کی یا ایها الرسول او پیغمبرانو کلوا خری من الطیبات د پاکونه واعملوا صالحا عملو کینیک نیک عمل هغه موقوف په خیسته حلال خوراک باندې امام شافعی د امام احمد استاد ده او بعض خلک وایي نه امام مالک رحمت الله علیه کړه امام شافعی ملمسه ما ته ګوري حج وک عرفات کې او شیطانان وېستل امام شافعی ویل ور روان سوما مدینه ته وای سراتلما شپاله سورازو کې مدینه ته راورسېدم سکاتل می امام مالک اسطوانه السریر سره ناستا رسول الله ستنه سره او طالبانو ته حدیث وای زم ویالته کې ناستم ما سره کلام نو وای راسه به کول په دې لستوړي به دا کول امام مالک سل احادیث وای ویل تقریبا ورستو راغلم لاس مو سره ملاو ک
ما ته وای څنګه راغله ما ته سبق ته راغله ما وای دا تاسو څه کول ما ته لیکای مې کوله ما ته وخه ما سره نه کلامونه کاغذو وای په غصه سره ستوالې دی علم توهین کې علم سپکاوي کې کلام نسته او کتابچه نسته او تا داسې کول ما ته حضرت تاسل احادیث ویلې سل او علی سبیل الترتیب می ورته سندن او متن بیان کړ ټول سل واړه مکمل امام مالک ویل سره خو خسره ده پاک دامانه سره ده پاک دامانه سره مل مکول پکاري وای بیګات امام ملمه لال او د امام مالک لورګانی وي دومره پوه وي چې طالب به عبارت غلط ک پر دې نه خو بناسي دو لرګي به ور سره ټک ټک داسې به وکړه الرګي به یو بل سره راسي او پته به ولګي چې طالب مسله غلطه کړې ده بهر حالت بوسو لورګانو ته چې بچی ډېر خسره راغله ده او خطر کاری ورته پخا کوي او یې خډېره ډوډۍ راوړله امام شافعي صاحب ته سکی خداله لوټه هم راوړه ځکه د ملما حق داده چې مصلا او لوټه به مجری ته راوړي تهجد خو به کوي کنه نو هغه هم کې خدا امام شافعي سي پیراوله کې د کاسه داسې صفاقله سي وینځلو ته ماجت نو مکمل ټول یو خوړه او دو دریو کسانو ډوډۍ را لګلې و ځکه خامخا طالبان به مر سره مولا سره خوې طالب او سحر سي مسجد نبوي ته شافعي لاړ امام مالک ته لورګانې وای دا څنګه مولا ده دا ډوډۍ اخلاص مولا وای وګوره د دو درې کسانو ډوډۍ ټول خوړه او ما ګوره تاسو ته مخکې ویلو چې د کرامت څو درجې دي ها 24 ایو درجه پکې څه شه ده ډوډۍ ډیره خوړل ښا دام د خدای دوستي سي ډوډۍ ډیره خوري ښا شهر کې د خفا نه بهرحال دا څنګه امام دا دو درې کسانو ډوډۍ ډیره خوړاله ټول یې خوړاله او دویمه مسله دا ده تهجد نه دی کړی الوټه ما څه ډکه د خوب به کړی نو خوب باندې خو داس ماتيږي امام مالک راغی مسجد نبوي کې ورته وای ګوره مرګره تا باندې دو درې اعتراض دي یو دا ډوډۍ دی ولې دومره ډیره خوړاله دا خو اسراف او دویم دا ده چې تا تهجد ولې نه دی کړی اور تو صدر تو ما پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو حدیث انس بن مالک وړو کې اورور مدینه کې هغه یو مرغۍ ساتلې و ازیړه مخو کیسي هغه ته من بلبل وای صورت وای بلبل عربی کې نو غیر ورته وای صورت وای نو غیر او هغه بلبل کپس کې ساتلې و نو هغه بلبل مړ سوی و څنګه سوی و نو د انس بن مالک کشره ورور خپاناستو محمد مصطفی راغی صلی الله علیه وسلم ورته وای یا ابا عمر ما فعل النغیر و ابا عمر بلبل دې څنګه دا بلبل خو لامړو پرون نمړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماشوم ته سره ټوکه کوي خوشتبي ور سره کوي ورته وای امام مالک دی یو حدیث نسل مسلې ما راو باسلې سمرا سو مسلې راو باسلې سل او دا ټول برکات دي چاو دغه ډوډۍ وا هغه ډوډۍ بم پاک دامانه خزه پخ کړي وا وړه په پاک دامانه خزه لام د کړيو پخ کړي باغه وا هغه د ډوډۍ اثر سل مسلې ما صرف د رسول الله دی یو حدیث نه راو باسلې هغه سلو مسلو کې ودام وسله مکه او د حرم فرق ستا په مکه کې به مرغۍ نه رانیسي او مدینه کې رانیسه هغه سلو مسلو کې دام وا چې مرغۍ ساتل دام جایز دي هغه سلو مسلو کې دام وا چې وړو کې ماشوم د پاره کونیه استعمالول دام جایز دي راځي ورپس الله تعالی دې موږ تاسو خوراخه کې الله دې پاک دامانه کې نسل در نسل ان شاء الله مسائل به الله تعالی خپل اسمان نه را لېږي اوس موږ کې مسله نقصان موږ کې ده یا ایها الرسل پیغمبرانو کلوا خری من الطیبات د پاکونه واعملوا صالحا عملو کای صالح مولانا زکریا لیکلی دي زکریا سو کو یو خبر را یادېږي بیا مرګری مخکې ویلې وای 2 غنټې وته نیمه سپاره ترجمه وسوه مولانا زکریا لیکلی چې بغداد کې اولس اولیاء کرامو بغداد عراق کې او چې کوم ظالم بادشاہ براغه هغه په خدای تعالی سوچت کا هغه په خدای تباہ او برباد کړ دا ډېر غټ آرامي سره او حجاج ابن یوسف
دای څه کله وای بادشاہ سره خلیفہ سره وای ډوډۍ وکړه د لاسو کسانو ته او ټول حرام ورته واچول ډوډۍ کې سی ورته واچول حرام او چې ظلمونه شروع کړه هغه بس کوم دا خیرا کول حجاج یوسف تر او تازه ګرځیدا هغه خدای دا څه مسله ده اور ته زازه خیر ما چاشکلی یاستې بلیم کلی می یاستې ښا هغه خوراک مې در باندې خوړلای ده چې هغه ان شاء الله زه په عراق کې موجودم خیراب ما سر نه کی انی بما تعملون علیم هغه چې تاسو عمل کوي علیم یما وان هذه امتکم امه واحده او دا یو امه واحده او ظرف تاسو یې مانو ویریږي فتقطعوا امرهم هغه ټول امر پری خپل ما بین کې زبورا ټوټه ټوټه اره وای زه د اهل سنت خدمت کوم اره وای زه د قران او حدیثو خدمت کوم توبه فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب هر یو تنظیم بما لديهم فرحون فاغس دوی سره دی خوشاله دي الکه دې زنه مسله معلومه سو چې تنظیمو والا ټول لیونیان دي تنظیمو والا ټول لیونیان دي فزرهم پرید دی لرا فی غفرتیم پجالت کې حتا حين ایا سبون ایا دوی ګمان کوي انما نمدو سمنګ امداور کو دی دا پارا مال او بنینا نصارع لهم فی الخيرات سمنګ بتیزی کو دی دا پارا خیرات کې بل لا یشعرون دوی نه پویږي دا خو استدراج ده ان الذين كسان چې د ویری درب نه مشفقون ویریږي هغه کسان چې پایاتونو درب باندې یؤمنون ایمان راوړي هغه کسان چې پر رب باندې لا یشرکون شرک نه کوي هغه کسان یوتون چې ور کوي ما اتو چې کوم دی ته الله ور کړی دي وقلوبهم وجلا وګوره نیکی بم کې زړه بم خدای نه ډاریږي دي ته وای مسلمان وقلوبهم وجلا انهم الى ربهم راجعون ببشیر رضی الله تعالی خیرات ورک سائل تا او دعا بهم سائل تو کړه خدای دی وبخا اولئک یسارعون فی الخيرات دا خلق تیزی کوي پنی کوي کې وهم لها سابقون او دین کوي تمخ کې دي لا نکلف نفسا الا وسعها من سکم د تکلیف نو ور کو یو نفس تا منګر هغه د پاره د وس مطابق ولدینا کتاب او من لره کتاب ينطق بالحق چې هغه لره فیصله کوي په حق باندې او په دې باندې به ظلم نه کوي بل قلوبهم فی غمرتین ازرونه د دې په غمره کې دي منها زاده دینا من غمرتین کمکلی کې دي ولهم اعمال او دې د پاره اعمال دي ما سوا د دینا هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم الله چې کله منګونی سو هغه مشران ده دی په عذاب باندې اذا هم يجأرون ناګهانا هغه بیا چې وي لا تجأروا اليوم الله ورته وای چې مو وینم ورځ انکم منا لا تنصرون استاسو امداد نکیږي قد كانت آیاتی تطلع علیکم آیاتنا زما لستای د پتاسو او وی تاسو په پوندو باندې تنکسونه پشاروان وي مستكبرین تکبر کوونکی به پدې سرا او سامرن قصاصین بدل شه د شپې کیسه سي خلک دا کیسه گو سمر الليالي الکه مخکې به خلک بیروزګار او روزګار به نه واره راځي او کیسه خو کو ای دروغو کیسه حدیث کې راځي صحابه فرمایي نهانا رسول الله عن سمر الليالي پیغمبر پاک منګه د شپې د کیسو نه منع کړیو الکه وختي سمله سه تهجد او سحر مانځه تراویح سه د شپې تکرار جایز ده طالب دی پاره شیخ الحدیث مولانا زکریا او جز المناسک کی مسالک کی او جز المسالک کی نقل کړي دي چې د شپې تکرار طالب دی پاره جایز ده یا یو کس شپې کتاب ګوري بالکل جایز ده او روایت ثابت کړي دي چې ابو بکر او نبی کریم صلی الله علیه وسلم با
دیو کار مشوره کوله نو دې ځای نه ثابت اوسو چې د شپې تکرار او کار خیر په کار ده او دا لاسه کې سیر الاعلام یو کتاب ده سیر الاعلام په سواد سره دی ابو حنیفه دی استاد امام ابو حنیفه دی استاد ابراهیم نخعی دعا کوله اللهم اقلل نومتی واکثر عبادتی خدایا زما خوب کم کی عبادت میں زیاد کی وہ سراسا رمضان دی بجٹ میں استا ټول ورځ به وی دی نو اوس عبادت کوم او خوب زیاد سامران د شپې خو کیسه وین کی تاجرون تاسو به حجر کا شپه ومرنا کړه افلم یدبروا القول آیا دې تدبیر نه کوي په قران کې ام جاءهم یا راغلی دیتا ما لم یات آباهم الاولین سید دی پلارانو تنو راغلی ام لم یعرفوا رسولهم آیا نه دا پیژاندل دی پیغمبر دی هغه منکر دی ام یقولون به جنہ آیا وای دی پاغه سره لیوانتوب دا بل جاءهم بالحق دا پیغمبر راغلی په حق باندې او زیاد حق د پاره کاریونه بدی سدون کی دي ولو اتبع الحق او کچه ته تابعداري وکړه د حق تابع ک سمانا ولو اتبع الحق او که حق تابعداري تابع ک اهواهم د خواهشاتو لفسدت السماوات والارض اسمان او زمکه به ختم سی ولکه تاسو ویل التقا په اعتبار د منطق سره پیغمبر پاک فرمای لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله قیامت به تراغه پورې ناراضي سزمکه کې یو الله وینکم ژوندۍ او ستر اجګيږي او قران دی خواهشات او تابع کې سنت دی بدعت توحید د شرک نو باس قران کریم ناطق ده هغه فطری نظام به الله ټول وران کی قیامت به خود راسي بل آتیناهم الله من ورکړي دی ته ذکر باندې مراد کړي دي فهم عن ذکر موردون هغه د ذکر نه راز کوي آیا سوال کې تدتین او پیغمبر علی السلام خرجن د معصول فخراج ربک معصول دربستا غوردا الله غور رزق ورکون کدا وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم او ته دعوت ورکې صراط مستقیم ته هغه کسان چې ایمان لري په آخرت عن الصراط دي صراط مستقیم نه لما کبون میلان کون کی دي ولو رحمناهم الله کوم رحم کړه په دې باندې وکشفنا ما بهم او من لری کړه هغه صفدی باندې وو من درین د ضررنا للجو لدخلوا بالقلفه نو دیبه بالقلفه داخل سویو اصل مسله دا ده الله سے کله په یو سړی باندې عذاب یا مرض راوړي سخت مرض نو تاغه سړی ته وګوره مرګریا کاغه سړی له مرض نو ورستو خشه ته پویسا دی هغه سړی په حالت کې چینج راغی ته پویسا صدا دی خدای تعالی یو رحم په دې سړی باندې او کنا هغه سړی لا خراب سه توبه خدای ته نه باسله نو ته پویسا صدا دی خدای د طرف عذاب ودتا للجو فی طغیانهم هغه به داخل سی بالقوه بسرکشی کی یعمون سرگردانا ولقد اخذناهم الله منګنی ولیو دی په عذاب باندې فمستکانو لربهم عاجزین او کړه الله تا او نه تدروکړه حتا اذا فتحنا چې منګ اخلاص ک پاغي باندې دروازه د عذاب شدیده اذا هم مبلسون ناګهانا اغه سکم د امید او د هر خیرنا وهو الذي الله غزاتا انشاء لكم السمع
الله پیدا کړی تاسو د پاره قوه سامعه والابصار قوه باصره والافئده قوه عاقله افئده عقل تو لکه عقل کم ځای کې ده اختلاف یاد ده کنه ابو حنیفه وای عقل په دماغو کې ده او اثر په زړه کې ده اثر چیرته ده زړه کې ده او امام شافعی وای عقل په زړه کې ده موږ وای هیڅ اختلاف نشته څه شه ده امام ابو حنیفه عقل ته جنریټر ویلای سی ته ویلای د باندې سي چلیږي چیرته د جنریټر اثر کم ځای کې ده دلته ده کنه جنریټر هغه کمره کې ده او پکای چیرته چلی ابو حنیفه وای جنریټر خدای دماغو کې لگاولای ده وایا او پکای کم ځای لګيږي زړه کې لګيږي خوان دیو کنه راځي اور پس شابس الله تعالی فرمای او افئده او عقل قلیلا ما تشکرون او ډیر کم دیغه نه شکر ما ته وګوره مرګریا دې تارونه خدا سره راغلي دي خو دې عقل چې د جنریټر لګلای دا دیغه رائټ تارونه فلیف راغلي دي او لیفت تارونه پرایټ باندې راغلي دي سره راغلي دي ای چپ طرف په خي طرف تارونه راغلي او دې خي طرفه دې کوم د خدای شان ده یو سړی دلته وو نو دا خو پلسي په دې لاسي وو پلچ کوم خواسي دا په دې لاسي وو کوم خو پلسي دا خو پلسي فتبارك الله احسن الخالقين الله ته پته د څنګه شان ده او پته د شراکای لیکلي دي چې الله تعالی دماغ دلته پیدا کړی دي او بالکل مؤخر کې او دا ولې سړی کوم خامخ راضي خامخ کې سیډن برازي الله تعالی دماغ شاته پیدا کړي مخامخ دماغ دي خراب نشي خیر ده نور اندامونه خراب سي روغ بسي دی وجنه کم ماشوم سي سرچپه ولوي کیدا سي هغه یکدم بیوشي پیراسي خلک وای پیران دي پیران نه دي بیوشه ده دماغ ته ضربه راغله شابس قليلا ما تشکرون ډیر کم داغه نه شکریا ادا کوي وهو الذي زراكم الله غزا تاسو پیدا کړی اسې پزمکه کې او دې الله تبا حشر کولای سي الله غزا تاسو ژوند کول کوي په علم سره مړه کول کوي په جیل سره دلره اختلاف د لیل او نهار ده افلا تعقلون بل قالوا بلکی وای مکی والا مثل ما قال الاولون هغه اولنو جاهلانو ویلي سبب الاولنو جاهلانو مقوله قالوا غیب ویلي چې کله منګملسو او بیا خاورسو او اډو کې سو بیا بمنګ راو چتیګو لقد وعدنا وعده سوی من سره او علماء زمن سره مخکې د دینه ندیدا منګر اساطیر الاولین اساطیر جمع د استارتون یا اسطورتون کې سو توای افسانه قل ورتو پیغمبره چا د پارز مکه داغه صفز مګه کې کتا سپويږي سيقولون لله اغيب و الله دفارا ورتو افلا تذكرون نو بیا د خپل مند ولې نه افلای کوي عقل ولې نه افلای کوي دا معنا قل ورتو پیغمبره من رب السماوات السبع سوق د دیو اسمانونو الله او سوق د رب د عرش عظیمه وای با الله قل ورتوا فلا تتقون قل بیا ورتوا پیغمبره دي چا په قدرت کې دی ملکوت داشي او هو یجیرو او دا الله تعالی خلق ته فیټینګ ور کوي ولا یجارو علیه دی الله فیټینګ څنګه نسی کوي دا معنا وهو یجیرو او دا الله پناه ور کوي خلق ته ولا یجارو علیه الله تعالی ته بلکې الله پناه ته حاجت نه لري دا ډېر مردار خلک تیر سوي دا بریلان دي کسول دي پنجابی کې او ناشنا شعر وای که خدای دی ونیسی نو محمد علی السلام بر اخلاص کی که خدای دی ونیسی محمد صلی الله علیه وسلم بر اخلاص کی او که محمد علی السلام ونی ولې بیا د خدای هم نس اخلاص وای انا لله و انا الیه راجعون بریلان بس هغه مینه ولا یجارو علیه ان کنتم تعلمون
سيقولون لله وای الله لرا زون دې یاد کنا شه تاسو کینه ان له دادی بالکل سيقولون لله قل فأنا تسحرون كم خوات غرزي بل آتيناهم بالحق الله وای موږ راتل کړي دی تفصیدک باندې او دی دروغ زن دي متخذ الله من ولد الله تعالی ندنی ولا نائب بخاری ترجمه کوي وما كان معه من اله الله سره شریک نشتا او که الله سره بالفرض شریک وای اذا لذهب اذا لافرد هر یو په تفریق ریاست کړو سبه کړو مرګیا یو به ویل کدا غندب کیم کې خپل نه اخوا د تا حکومت خپل نه دی خو اته بیغانو ډیر خسته منصوبه بندي دلته کړی دا اخوا یو علاقه د دی خو بل علاقه ده بما خلقو خپلیسا نو شان ورشالی کلی تکبر براغلیو نو یو بخامخ او چتو بل بمغلوبو یو بغالبو بل بس شو مغلوبو نو مغلوب بیا خدای نه غالب بیا خدای سه نو نتیجه را راوته سي الله جل جلاله یودا الله جل جلاله یودا ولعلى بعضهم على بعض او غلبه بکړي او بعضو فبعضو سبحان الله عما يصفون پاک د الله تعالی د شرک د تصور نه د شرک د او ماته وګور حقایق په تصوراتو بدليږي ها دلته د جمعه ځوان دلته جمعه نسته دا بدليږي نه الله یو د کته تصور کې د دوه دریونو الله سخوکا خدای خدای نه بدليږي مرګریا عالم الغیب والشهاده عالم الغیب دا او شهادت تا فتعالى عما يشركون الله وچد هغه سده شرکان کوي قل بیا اعلانک وحبیبا اما ترینی خیاماتا هغه دوا ما هغه یعدون سوادک ولسی او رب زما مگر زما د قوم مشرکان سره وان على ان نريك هغه چې منګه خیوتا تا وعده کوي در تل قادرون قادریو ادفع بالتي دپکا په هغه خبره باندې توحید باندې هي احسن سیغه خسته کلمه ده السيئه شرک نحن اعلم بما يصفون وقل او بیا وای او ربا اعوذ بك زپنان سما من همزات الشياطين دی وسوسو د شیطانانو نه دی وسوسو د شیطان نه واعوذ بك والله زپنان سم پتا باندې اي يحضرون چې حاضر سي او پیغمبر پاک ته صحابه یا رسول الله و ما كل انسان شیطان خبر استغراق سره وکړه هر سړي سره شیطان ستا صحابه سوې تاسو رشتا او ما سره رشتا ولكن الله اعانني عليه الله ما ته په امداد را کړی دا فاسلم سترجمه ده مولا ترجمه کې مسلمان سوې ده اصطلاحي معنی نه شیطان کلم نه مسلمانېږي هغه فطرت کې الله تعالی کول اسلام به کافر فاسلم په اعتبار د معنا لغوي سره سرندر سوې ده څه شي سوې ده تسلیم سوې ده واعوذ بك ربي ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت شکل راسیدی تا مرګ بیا بوای او رب من واپس کا لعلی اعمل صالحا زب عمل کمنی کفی ما ترکتو اغه سما پری خیده کم عمر الله ورته کلا دارد ارجعی دا الله کلا کده نسی انها کلمه دا ارجعون و کلمه دا هو قائلها لا اثر لقائلها قائل د فارس نتیجه نشتا ومن ورائهم او د دوی نشات برزخ بی برزخ ولکه قیامت ته توبه خدایم دې پردو ساتي اول ورځ قبر کې شروع کیږي او اخر ورځ الته د سکل محشر ته خلق ورسیږي
برزخی زندگی. علامہ سے کتاب لیکل ہے تسکین الصدور فی احوال الموتى. عالم برزخ ډیره سخت زندگی ده. اللہ تعالی فرمائی الى یوم یبعثون فاذا نفخ فی الصور، چکل واپس کریسی پکایو کریسی پشفیلی کے فلا انصاب بینهم، نصب بکار نور کئی یو بل نبسوال نکی او د چا سے ترازو درنا سولا فاولائک هم المفلحون ومن خفت موازینه، د چا سے عمل نامه او ترازو سپکسوا فاولائک الذین دا اغا کسان دی خسروا انفسهم چې تاوانیان دی نفسونه د دی په جهنم کې همیشه تلفح وجوههم النار، سوزیب دیلر مخونه اور وهم فیها کالحون او دی با التبت صورتی. ابن عباس ابن کلی کالح مانا عابسونا، ٹنڈا کی بے دولس بجاوی دا مانا، او لازمی ترجمه دا اکلح بد صورتا. اللہ تعالی فرمائی علم تکن آیاتی، ایا نور آغلی تاستا زم آیاتونا چلوستلی که دا پتاسو بانده اوی تاسو تقزیموک اغوی بوائی ربنا و ربا غلبت علینا شقوتنا، غالب سوی دا پمنگا بدبختی وکننا قوما ضالین او منگا قوم ضالین گمراه ربنا و ربا اخرجنا منها وباسا منگا ددی جہنمنا فإن عدنا إلى الكفر كمنغ كفر توافسو فإنا ظالمون من بظالمانيو الله بورتو اخسو خسا يخسو نصرين سور دا بابنا كوريسا من كوري ورتوي كلمة الرد للكلب سبيتا سراي سوي كوريشا چغشا اخسو فيها چغسی پدی جہنم کے ولا تکلمون خبر مکوی ما سرا انہو کان فریق من عبادی ویودل دبندگان زمانہ مہاجرین یقولون اغیب ویلے او رب زمنگا آمنا من ایمان راوڑے دا فاغفر لنا اللہ بخن من توکے ورحمنا اللہ رحم را باندیو کے او تخیر الراحمین فتخستموم سخریا تاسو باغی پوری ٹھوکی شروع کللی دنیا کے حتی انسوکم ذکری دمر مسخرا ترکتم ذکری چه تاسو زما قرآنم پری خود وکنتم منهم تدحکون او تاسو آغی پوری خندل پتا ولگی دلا سی علماء نیکانو خلقو سوک بیزتی کی اللہ بے بیمانہ کی آیاتنا مسئلہ معلوم سوا انی جزیتهم اليوم زب جزا درکم تاستنن ورز بما صبروا کم صبر مسکڑے دا صبر بالصبر والاستقامة تنال الامامة فی الدین فصبر بانی اللہ تعالی مشری انسان تور کئی انہم هم الفائزون چی دی بکامیابی قال ورطو یا اللہ کم لبستم سمر وقت مو تیر کڑیز مکہ کی عدد سنین اغی بوائی ورز یا باز ورز سوالو کی دا عدینونا اللہ بورتوینا الا بستم الا قلیلا تاسو وقت ندا تیر کڑے منگر لگ لو انکم کنتم تعلمون افا حسبتم ایا تاسو گمان کوئی چه تاسو منگا پیدا کری آستے عبس بدون حکمہ ربنا ما خلقت هذا باطلا التوید عباس نہیں آستے وانکم الینا لا ترجعون او تاسو بمنگ تنو واپس کی گئی فتعال اللہ الملک الحق اوچت دا اللہ سے ملک دا الحق پسیدک خدا دا لا الہ الا ہو نشت لائق دا عبادت منگر یو اللہ دا هو رب العرش الكریم دا اللہ رب دا عرش کریم دا تخویف ومن یدعو مع اللہ اغسوک سے بلی اللہ سر الہ آخر لا برهان له برهان بدید دفارا فانما حسابه حساب د پنیز درب دا انه لا يفلح الكافرون ناکامیابی کی کافران الکه دی صورت په سر کې سوي دو قد
قد افلح المؤمنان کامیاب دي دلته څه ویلې لا يفلح الكافرون کافران نه دي کامیاب رب وقل او بیا او رب رب زما اغفر مغفرتك ماتا وارحم وانت خير الراحمين وایو که بس مسافر سوئی بس تا سوره نور د سباتا مهم سورت د قران کریم عروس تا او تحقیقی مسائل پکې دي الله جل جلاله دې توفیق نصیب کی سی وی وایي دعا او عمل کیو کو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين الطيبين الطاهرين الله قران کریم عمل کو توفیق نصیب کی حاضر جامع شریع او اج الله پورا کی اخر خاتمه الله مخطا کی علی اسلام ته خیر افیف کی صلی الله تعالی علی سید المرسلین لاس کرات